نږدې د نړۍ په کچه 1.5 بیلیارد خلک واتس اپ کاروي چې په تیره اونۍ کې معلومه شوه دغه پروګرام د ملیشیا د نظارت کوونکي سافټویر لخوا هیک شوی. د واتس اپ کمپنۍ له یوې میاشتې را په دې خوا په دې لړ کې و چې دا کسان پیدا کړي چې آخر په دې وتوانېدل او دا یې معلومه کړه چې د دې کار تر شا د موبایلونو د یوې خصوصي کمپنۍ لاس دی تر څو بازار کې خپل موبایلونه پر دې نوم خرڅ کړي چې دا محفوظ دي. هغه داسې چې ستاسو واتس اپ به بغیر ستاسو له اجازې زنګ پورته کوو چې تاسو به خبر هم نه وئ. ستاسو د زنګونو لیست، ایمیلونه، براوزر هیستري، دا ټول دوی پاکول او بیا یې ستاسو معلومات ګوګل کې نشرول. یوازې دا نه بلکې دوی به ستاسو کمره او مایکروفون هم تر خپل کنټرول لاندې نیول چې بیا به یې هغه خبرې او عکسونه ګوګل کې نشرول. کله چې د واتس اپ کمپنۍ دا خبر نشر کړ نو ټولو د موبایلونو کمپنیو پر هغې کمپنۍ ریپورټونه وکړل او له دولت څخه یې دا وغوښتل چې باید زر تر زره دا جاسوسي پروګرام ترې واخلي تر څو موبایلونه محفوظ شي. او له بلې خوا دا هم نه ده معلومه چې دوی تر اوسه څومره موبایلونه او سیستمونه په نښه کړي دي. دا هم باید معلوم شي. 2 کاله مخکې د اسرائیلي شرکت NSO ګروپ د پیګاسس په نوم سایبري وسله جوړه کړې وه چې ښه سهولتونه یې لرل او هغه وخت استعمال شوې وه چې کله د مکسیکو څخه متحده عربي اماراتو ته خبریالانو، ناخوالو او فعالینو جاسوسي کوله چې هلته کامیاب شو او زر ده چې بازار ته دغه سافټویر وړاندې شي. Using its technology, which is solely operated by intelligence and law enforcement agencies.